کہ اللہ فرمائیں ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه التبع عمل نامه راوړل دا ګناه دې کړې دا ځان لو د ښکارا دا پټ او دا اجتماعي تور او غیر اجتماعي تور دا تاسو جبا سترګه لاسونو غوګونو دا ګناهونه کړي او سخت پریشان به جزي فذبه کې او به یقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره ولا كبيره ما له هلاکت عزت تبع شمه ما ولید شکار کړه د زما دی ملائکه او دی ملائکه نو وړه خبره پرې خو نه غټه پرې نه پټه پرې خو نه ښکارا پرې نه غیبت پرې خو نه کنځلي پرې دي یا الله رب العالمین دا څه قصه وشو دا خو ارسنه وشتلی کنه ثم ثبوت موجود دی الله رب العالمین دا بنده به وی دا خو ارسنه کړی دي الله رب العالمین فرمای وي سچ دی ویل دي سچ دی کړی دا ارسه به تا تخکارا او خو دلې شو کته دا وی چې ما ته ملائکه زیاتې کړي دي ملائکه الله مقرر کړي وغه کرام ډېر عزتمن دي زیاتې نه کوي دویم قانون دار ولا یظلم ربک احد تعرف په اچا باندې ظلم نه کوي چې دروغ ورپسې ولیکل شي تعرف په اچا باندې ظلم نه کوي چې هغه پسې اضافي خبره ولیکل شي تعرف د چا سره حسد او کینه نه لري زما مؤمنان ورونو د دې آیت حاصل لا شلو چې سوایو دا ټول نوښت کیږي چې څه کو دا ټول نوښت کیږي د الله رب العالمین مخه ته وځي حساب کتاب بکیږي هغه ګناه چې نن پر راته ځان غیرت ښکارا کیږي سبب هم د دقه د وجنه د رب العالمین په مخ کې ذلیل یو کمزوري به او چغه به وو چې دا خو نه وړه پاتې ده او نه غټه پاتې ده او زه دې تباشم او مال هلاکت دی او ما ولید سی ویل او ما ولید سی ویل ته مؤمنان ورونو د دنیا ذلت هم ډیر خراب شه دی او د آخرت ذلت هم ډیر خراب شه